غربت او رکشه تای لوبه پوکالا کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت او رکشه تای لوبه پوکالا کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت تا ډېر زوروالی جنګ هم تر ستوني راوستلی جنګ هم تر ستوني راوستلی غربت تا ډېر زوروالی جنګ هم تر ستوني جنگ هم تر ستوني راوستلی د سولې چیغې مو د چملو یو واړه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت او رکشه تای لوبه پوکالا کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی د زندګۍ نه لاس په سر ګرځي پور زور چې نه ګرځي پور زور چې نه ګرځي د زندګۍ نه لاس په سر ګرځي پور زور چې نه ګرځي پور زور چې نه ګرځي هو وایا تای څکانه پوښ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمن لیدونکو دغه لاس غړی چې تاسو ګورئ دا د داسو خلکو دی چې د ورځې تقریبا 200 یا 250 افغانۍ ګټي په هغې کې څه خرچه کېږي او څه پیسې چې پاتې هغه کور ته وړي د دوی ګډۍ هم په کرایه باندې وي بازار کې پنډیتوبه کوي کرایه ورکوي د ورځې تقریبا 100 افغانۍ دي څومره دوی ورکوي نو موږ غوښتل چې دغه ورونو دپاره موږ دغه لس ګډۍ اماده کړو تر څو دوی ته دغه ګډۍ هم وسپارو تر څو هغه د 100 روپۍ نه خلاص شي د 100 روپۍ هم ډېر شی دی دوی دپاره د دوی دپاره موږ د یوې میاشتې مواد هم ځای په ځای کړي په ګډۍ کې چې یوه میاشت ګزاره به دوی هم په همدغه باندې وشي دا چې په وطن کې مو غربت بیخي زیات دی بیخي مشکلات زیات دي هر څوک دې سره لاس او ګریوان دي نو موږ تل کوشش کوو چې د دوی لپاره د کار زمینه مساعده کړو هغه کار کوچنی کار وي که هغه غټ کار وي موږ غواړو تل چې دوی په خپلو خپو باندې باید ودرېږي تاسو هم موږ سره په دې برخه کې کومک وکړئ تر څو د موږ هېوادوال موږ په خپلو خپو ودرو تر څو یو څه ګزاره یې روانه شي هغه مسؤلیت چې موږ داسې ګډ مسؤلیت لرو د الله په نظام باندې موږ داسې ټولو ورونو او خویندو ادا کړی وي نو دغه موږ ټول دغه شیان دغه ورونو ته سپارو تر څو دوی نن خوشحاله شي او د خپلې لاسګاډۍ چښتنان شي او هغې تر څنګ د یوې میاشتې مواد هم د دوی فامیل ته د دوی هغه کوچنۍ ماشومان ته ورسیږي چې په نیمه خېټه ویده کېږي او په نیمه خېټه باندې ژوند کوي موږ سره پاتې شئ دغه ټول شاید موږ دغه ورونو ته سپارو په ناس د وږو افغانانو لیکړه وخت فریاد د غریبانو لیکړه په ناس د وږو افغانانو لیکړه په ناس د وږو افغانانو لیکړه حساب کېږي کچا بد او کچا ښه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت او رکشه تای لوبه پوکالا کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په
ګران ولس دې څه کړي دي د غریبۍ نه یې کیسې وکړې د وږې خېټې ګیلې وکړې د وږې خېټې ګیلې وکړې د غریبۍ نه یې کیسې وکړې د وږې خېټې ګیلې وکړې د وږې خېټې ګیلې وکړې. قدرمنو هیوادوالو دا ټول هغه کسان دي چې بازار کې پنډتوبه کوي، دا هغه کسان دي چې د ورځې یو څو روپۍ وګټي او د شپې کور ته وړي، نور هېڅ هم نه لري. دغه وروڼو ته دغه د موږ ګډۍ وسپارلې، نور به دوی خپل کار په خپله مخته وړي. خدای دې وکړي چې د دوی د فامیل لپاره په دې کې حلال رزق پیدا کړي او د خپل ژوند یو څه دوی سره اسانه شي. هغه بوی چې دوی لرلو د ګډۍ بوی چې دوی باندې به 100 روپۍ کرایه راته، هغه به هم انشاءالله کم شي او خپل ژوند په خپله په مخته یوسي. د بیچاره ولس خبرې کوي خوږې خوږې لکه شکرې کوي خوږې خوږې لکه شکرې کوي د بیچاره ولس خبرې کوي خوږې خوږې لکه شکرې کوي خوږې خوږې لکه شکرې کوي. فاهم ووایه چې څه دې په خپل زړه کړي دي په خپل زړه کړي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي. غربت او رکشې تای لوبې په کاله کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي. غربت تا ډېر زوروالی ورته څنګه شو هغه ارمان دې پرشت انشاءالله هغه د خپله ګډۍ چې ختن شولې څه ستونزې څه مشکل یې لره؟ 100 روپۍ کرایه و الحمدلله کرایه بوج کم شو. میسه د خیریه بنسټ سخته مرسته وکړه، مې غریبونو لسنیوای وکړو. خدای وکړي چې نرم دغه شی شي انشاءالله خدای به مننه ژوندی اوسې. څنګه شو وروره هغه هیله دې پوره شوله چې تا لرله خپله ګډۍ چې ختن شولې؟ موږ ټوله هیله پوره شوله او موږ د کاروان خیریه بنسټ نه ډېره مننه کوو. موږ دوی نه ډېر خوشحالي شو موږ ته دغه مرسته. خوشحاله اوسې، مننه، مبارک ده شه، مخته دې خالي جوړ تکلیف بیا کنه. اچھا څونه وخت کې ته بازار کې پوندې ته باکې 3 کاله کې 3 کاله کې ته نه توانېدل چې خپل ګډي دنده واخلې؟ نه 100 روپۍ کرایه ورکوله. 100 روپۍ کرایه خدای دې زیات سره ډیر خو کې د مرسته چې چا کړي دوه خلک څنګه خدای خو کې خدای دغه چې ځوانان دغه خلک پیدا کړي نیک خلک پیدا کړي دوه خلک سره دغه غریبانو سره مرسته. زما کاکا 3 کاله کېږي بازار کې پوندې توبه کوي خو تر اوسه پورې د غربت له وجې نه توانېدلی چې ځان یې پر خپله ګډي واخلي او خپل کار خپله په مخته یوسي. 100 روپۍ وګټي هغې سبزي واخلي نو ګاډۍ به چېرې سړی په واخلي شک هم نه پکېږي که کاکا مبارک دې شه خوشحاله اوسې الله دې خوشحاله لره ورور فرید صاحب ستړي مه شئ جوړ خیر. څومره وخت کېږي چې بازار کې پوندې توبه کوې؟ 4-5 کاله تر اوسه پورې نه یې توانېدلی چې خپله د ګډي واخلې؟ یاره نه کېږي دا 2.5 روپۍ 2 ساعت وګټو هغه کورو ته مصرف وکړو سبزي رښتیا هم چې زما دغه وروڼه ګورئ دوی غربت ځپلي دي، دوی دومره پیسې ګټي چې یوازې خپل فامیل لپاره هغه ورځنی مصرف یې پوره کړي. مبارک دې شه وروره، ښه وخت ښې چارې. څومره وخت کېږي چې بازار کې پنډتوبه کوې؟ 4 کاله کېږي. تر اوسه پورې نه یې توانېدلی ژوند یې پوره ګډۍ وخورې؟ نه ویلې څه ستونزې څه مشکلات دي؟ ډېر مشکلات لري. شل میړه خو نه لرم، پلور دارالمعلمینو کې درس شي نو هغه خپله مو ستونزه ده که زخمه او ستونزه ده بس هغه هم سپین ږیری دی. زه د مزدوري یم، بل ورور مو خدای پاک ښه کار شوی په شپږ زره روپۍ مې خو په نندرۍ یې چا سره چوله همداسې چې لکه مثال یې موږ سره نغد یوه روپۍ هم نشته، نه د سکوت نه د کفن نه د بل. د دغه ورور چې 4 کاله کېږي بازار کې پنډتوبه کوي، څه موده وړاندې ورور پښه کړستلې و، حتی د کفن هغه د سکات پیسې هم نه درلودلې.
وروره خدای پاک دې چاره جوړه کړه موږ در سره یو خوشحاله ژوند درته غواړم ډېره مننه خدای دې وکړي چې تاسې حق موږ ته کړی وي دغه مبارک دې شه بیا هم مبارک دې شه څکړې دې ما د ګران وطن په ګران ولس دې څکړې دې غربت او رکشه تای لوبې په کاله کړې دې زما د ګران وطن په ګران ولس دې څکړې دې زما د ګران وطن په ګران ولس دې څکړې دې وخت فریاد غریبانو لیکنا پناس د وګو افغانانو لیکنا پناس د وګو افغانانو لیکنا وخت فریاد غریبانو لیکنا پناس د وګو افغانانو لیکنا پناس د وګو افغانانو لیکنا حساب کېږي کچا بداو کچا خکړې دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څکړې دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څکړې دي غربت او رکشه تای لوبې قدرمن انسانو دا هغه وروڼه وو چې ډېر اقتصادي وضعیت یې خراب و د دوی دپاره موږ لاسګاډې هم په یوې میاشتې خوراک هم خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو تر بل داسې خپرونه چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خدای فمان کیسې وکړې د وږې خېټې ګیلې وکړې د وږې خېټې ګیلې وکړې د غریبۍ نه یې کیسې وکړې د وږې خېټې ګیلې وکړې د وږې خېټې ګیلې وکړې د لاس تڼاکو یې لاسونو کې اوبه کړې دي